په ټوله نړۍ کې هر کال شاوخوا 350 میلیونه کسان په ژور خفګان اخته کیږي چې په دې کې شاوخوا 350,000 له امله ځان وژنه کوي. ژور خفګان هغه ناروغي ده چې په چاپیریال کې له بهرنیو واقعیتونو سره د ټکر یا د کم توافق له امله رامنځته کیږي. ډاکټر فرید الله وایزي ژور خفګان یوه مرګونې ناروغي ګڼي او وایي د ژوندانه په اوږدو کې هر څوک د خفګان او پریشانۍ سره مخامخ کیږي چې دا یوه ژوند نارمله پروسه ده، خاصتا که چیرې یو څوک ډېر مهم شی له لاسه ورکړه، فرضاً نږدې خپلوان د لاسه ورکړه، حتما خفه کیږي، پریشانه کیږي، چې دا نارمله پروسه ده. خو که چیرې دا خفګان ډېر شي او د شخص فزیکي فعالیتونه مختل کړي نو بیا باید ورته متوجه اوسو. ژور خفګان وي هلته ناروغي بلکې چې اندازه یې د نارمل څخه زیاته وي، یا د انسان د عادي ژوند مخه ونیسي، یا د بعضې نورو اندېښنو یا د بعضې نورو ستونزو سبب شي، مثلا ذهن ته زیاته اندېښنه، په قهر کېدل، د خوب ستونزې، ستړیا، یا هر شو ته څنګه کېدل، بې زغمه کېدل. ژور خفګان بېلابېل لاملونه لري چې په لومړي سر کې په دریو څانګو بیولوژیکي، رواني او ټولنیزو ویشل شوي دي. ډاکټر وایزي د دې ناروغۍ په بیولوژیکي لاملونو کې د شکر، زړه او تبرکلوز په ګډون یو شمېر ناروغۍ په ګوته کوي او همداراز ځینې رواني او ټولنیزې ستونزې هم د ژور خفګان لامل ګڼي. کېدای شي دا هم سبب د څه شي، سبب د ډپریشن یا ژور خفګان شي. همدارنګه بعضې دواوې هم کېدای شي ژور خفګان منځته راوړي. بل یې روحي لاملونه دي. بعضې کسان چې دي په نارمل شکل باندې د دوی دغه شخصیت چې دی یا ژور خفګان ته جوړ دی. بعضاً هغه کسان چې ډېر بدبین کسان وي، هغه کسان چې شرمیدونکي کسان وي، ډېر شرمیږي، دا په د دوی د وجود د ډپریشن دپاره جوړ دی، کېدای شي په ډپریشن باندې اخته شي. ډاکټر فرید الله وایزي د ژور خفګان نښې نښانې په فرعي او اضافي څانګو ویشي او د دې ناروغۍ یوه څرګنده نښه دوامداره پریشاني هم بولي. نښې نښانې په دوه قسمه دي، چې یو اصلي نښې نښانې دي او بل اضافي نښې نښانې دي. اصلي نښې نښانې دوی دي چې دا باید حتمي په مریض کې موجود دی. مهمه ده چې موږ یې وپېژنو تر څو بیا موږ ژور خفګان کتګوري یا هغه تقسیم کړی شو چې موږ ژور خفګان په کومه اندازه کې دی. چې اصلي نښې نښانې یو ډپریسیو موډ دی، یعنې دا مریضان چې وي دایما خفه وي، د ژوند په ټوله ورځ کې خفه وي، زړه یې پیچ شو نه خوشحاله کېږي. او بل لوز اف انټرست دی، یعنې د دې توانایي د لاسه ورکوي چې د څه څخه خوند واخلي. دا یې اساسي نښې نښانې دي د دوی. ژور خفګان ډېرې نورې نښې هم لري چې له جملې یوازیتوب، د زړه تنګون ځوروونکې شیبې او د ورځنیو فعالیتونو پر مهال د کمزورۍ احساس کول دي. او بل اضافي نښې نښانې دي چې په هغو کې یو د زړه په تنګوالی دی. د کسانو زړه وي دایما په تنګ وي، کرار خبرې کوي، زړه یې داسې وي ډېر ځله لکه په موټي کې نیولی، په هېڅ شي یې زړه نه خوشحاله کېږي. همدارنګه دا ناروغان چې وي زړه یې د خوشحالیو مخکې د خوشحالۍ کوم مجلسونه چې دي د خوشحالۍ په ځایونو کې زړه نه لګېږي، تنها اوسېږي، یوازې وي، خبرې او ورځني کارونه څنګه که په مات زړه باندې کوي، یا داسې وي لکه څوک چې په زور ورباندې کوي، وړ کار ورته غټېږي او بالاخره داسې وایي چې نشم کولی. ډاکټر فرید الله وایزي دا هم وایي چې ژور خفګان په نارینه‌وو کې ډېر ځله د غوسې، پریشانۍ او نورو په بڼو څرګندېږي او که درملنه یې ونه شي په نشهیي توکي روږدي کېدا او ځان وژنې تمامېږي. که چیرې تداوي نه شي، بعضې وخت ژور خفګان یا ډپریشن چې دی هغه ناروغ چې دی نشهیي توکو یا الکولو ته راهنمایي کوي چې باید په وخت باندې تشخیص او تداوي یې وشي. تداوي یې هم په دریو بخشو باندې ویشل شوې ده چې هغه دوا ده په خپله د مریض ته توصیه ده او کورنۍ ته، یعنې دا درې واړه باید سره تړلي وي چې هغه باید شخص یو متخصص ډاکټر ته ورشي او هغه یې نظر په هغو شکل باندې چې څنګه باید سایکو سوشل منیجمنت په هغو شکل باندې تداوي شي. تداوی یې مختلف اقسام لري چې هغه به نظر د خپل ډاکټر مطابق کم او زیاته کېږي، چې هغه دوا په کم دوز شروع کېږي، مکزیمم یا خپل لوړ حالت ته رسي او بالاخره بیا ورو ورو کېږي، چې دا د مربوط ډاکټر کار دی.